وی داسې ستړی شومه خر به اوس چېرته پیدا کړو هلکه جوړې خر دلته دی ها هلکه خر لکه چې شپون هم شروع کړي ها ماشکله وی درالم هلکه څه کې هلکه یا الله توبه خدای توبه یا الله توبه خر لاندې شي دا کومه زمانه ده خرونو خبرې شروع کړي چپا څه کې څه دې را پیشا کړي دي دا چې دی د وړو بورۍ مې راوړه نو کونه نه پوهېږي په خبره باندې دا د سره پوهېږي زه ساره اګسټه تېر شه موږ خپلې خبرې له پرېږده لږ مې بند شوه یو چپیا سړی دې وژو څه کې نو داسې کار دی نو ځان نه کار کوئ ښه دې ګېډه نه سمې جوړېږي دې مزدوري وکړه صحیح نو ګلابي څه شو ګلابي ورونو نو هغه کومه دی تا څه ویې پیره بیا یې وایه ما وانه اورېدو مالې ګلابي څه شو په ارام خبرې کوه سړیه اوهو د غوزرو پردې راته وشلولې څه خو نه یو نه نه ته دا خو وینې کول دا نه یې ماته ولاړه زه مخې ته دې ناست یم. بس صحیح شو اوکې ده اوکې ده ما ویل چې دا چرته دی ورته نظر دې بس بس چې خبره ته څو دا خلاصې ماړه سړیه چاړه ده ړوند دی ړوند دا ړوند دي چاته ویلې ړوند دي چاته ویلې الله دې دا کړه سړیه خواږه ده آرام اوسه مړه غلی کېنه ګوره غلی کېنه چې مې د لاسه خراب شوی ګوره ها داسې کار وکړې چې مزدوري وکړه مزدوري دې نه هېڅ نه جوړېږي دې خوښې تو شنه تا کړي خود مې مزدوري خوړلې غرمه مې روټۍ خوړلې دا څه په لیوانو اوښتې او بیخي په ټپو دی مړه روټۍ یادوي دې څه وایي چاړه د ړوند څه وایي یار وایي که نه بس دې سره مازغه مه خوره مې خوره ورسره بس پرېږدې مونږ چې ډوډۍ ونه خورې نو څنګه به ګرځې ډوډۍ مه خوره مړه کار یادوي نو روزګار ته را خو راوتي که نه سړي روزګار ته خو راوتي نو روزګار له څنګه راوګېستی څه وخت ورور دې لو پسې رالي کړي لو وکړې تاسو دلته ناست استئ لیلا مجنون قصې شروع کړي دي نو خو راغلي یو کار پسې چې هلکه ګلابیه زما خبره واوره دې کونه نه اسم مه غواړه دې نه اسم نه جوړېږي راځه چې دا لو وکړو لالا را روان دي هسې سلم پي عزته کې دا څه په کاڼو سره سړیه دا خو کول دی لکه چې چاته ته لګی ټیشن مې بدل کړی او ټیشن راته ړوندا جوړ کړی دی ګلابیه ګلابیه داسې کار کوو دې ړوند نه تېرېږه زه کار ځان ته کار ګورو کار صحیح ده خوښه دې ده صحیح ده پرېږده چې په کوم اړه خوره وغځي دي مړه داسې ځان ړوندا جوړ کړی دی نیوري چاله لګي نو خو هغه ته لګی دا په ټپو دی دا مکمل په ټپو دی ځئ چې زور یې ځئ واوره د واورې دی دا وګوره نو دې ته د سړیه واوره ځاله ته پاسېږه که نه زه که نه نو ځئ که نه مړه خبر دا څه ګډې وړې سړیه دې بې خوباسه راځه چالاکه شه زه خو یا الله خیر دې ځمکه کې چا دیوال والې خدای م بې خوباسه په پټي کې څوک دیوال وایي ګلابیه کار داسې دی چې دې لوټونه کار نه کوي چې په کوم اړه خوړ ورغلي به وي خو ځان ترې ساته چې د خوب دې وکړي صحیح ده هلکه ګوره کونه غلی شه صنوبر زه نه یم مړه ګلابیه ته به هر ځای کې مخې لرې ځې که نه مړه چې لوټونه دې کار نه کوي نو موږ څه وکړو ځه لکه زه ګوره هسې د لاسه مې خرابېږي نه روژه خو تېره شوه دا څه په لیوانو سر دی مړه یاره ته دته لګیا مړه ورکې که خو راځه چې ځو مړه څه کوو ځو کار کو کار لو کو لو لیوانو اوښتي مړه یا الله خدایه چې دا دوه ورونه دې راکول نو زما غونې روغ به دې پیدا کړي که نه دا څه په لیوانو اوښتي پرېږده مړه ته څه روغ یاره نه دا روغ دی نه ګلابیه دا غنم خو ډېر غټ شوي دي دا خو زما تنې نه مه اوښتي دي زه درته وایم لو وکړئ هغه یې دونه غټ شول مړه دا غنم نه دي څه جوار دي بل څه دي راځه نه مړه راځه دې مړه ځان له کار وکړه سړیه تاسو ما کار پسې راډې کړی که دلته ناستې مې راډې کړي اکبري وروره کښېنئ دلته کښېنئ تاسو
یعنی ما سر کوزو ګوره اکبر خان رورا نه دا صنوبرې د کار دی هغه دی یاره زه دا ته څه شی کې یا مړه یو ډوډا ګلابیه ته به هر ځله مخې لرې ځي ګلابیه ته به هر ځله مخې لرې زما ای دا څه کوي یار زما ډوډا زما ها اکبریه دا چې دی نه د صنوبري کار دی او نه د ګلابي کار دی ها ها دې دلبري ځوان ته ورشه هغه ذکر ته یو کنۍ ووالله ویرې بلله ته دې دې چې دې چې وی والا مړه د ځانه لګي دروغ وې ولې دروغ دای مړه ځای تاسو را کار نه دی نور کسان راولې موزي تا څنګه چلو کو سکار مال دې پیدا کو نه مړه کونه مونږ پسې کېږو دا الکا داس ورځې چې وشو چې ما دې غنم ته راستولې دا غون توی شو تاسو ولې نه ری دا غنم دا د کونه د لاسه د دې کونه د لاسه دا کونه لزار وخوې مالک کار وکړه دا ته د کم لیلا سره دې رانی ولې دې د لیلا مجنون قصې شروع وې چپیا هغه دی چا سره ما ته ته وای ما پوي کا ته یې ګلابي ته تا د یو خدای پوي کې تا خو زه نشم پوي کول تا خو ته زړه زور ختم کو نو پوهه کا کنه اوس نه پويږي دا ورکه کا لالا مونږ به د شکارو غنم بوري دا تاسو به شکارو کوي کنه او تاسو دا کار نه یی تاسو ځای زنور کسان راولم ښا دا کونه نه دی دا د وجلو دی دا کونه نه دی د وجه دې کله سره ورو تاسو ځان کسان نور راولم تاسو ځای لاړی لاړم وعلیکم سلام استاد لاسه چپیا چې نظر دې لګې دې نظر د کار کوله نو ولې کوم دا ورځ منده اے کونه ګور نور باندې اسی وخه ما ګور پوي شپ ځان غلې شکنه ټول قصور ستاده ګور وا ما دي ویوا والو دې سړی راونی شي وی وای ګور صنوبریا دا ګلافه بم پوي کې ګور شار چې زما په وګان سړیا څنګه روان دي میخ والا میخ والا دا خو پوری قطری والا دی مړه قطری اچي مړه پسو سن ګور چې دمان وعلیکم سلام په خیر چیرته څنګه کنه ته غره کینه ته دا ونی صاحب الو میخ والا وعلیکم سلام جی په خیر ز نیمه دی کونه له دوه قطری واچو دا لیوانه شوی دی دوه قطری ولا واچو مړه دا خله والا غری شړیا دې سړی نه میخ رو شي دي میخ په سره غلا چې میخ نه درکه شي میخ ولا پیدا کو میخ دې ماری دې هغه د شرکت شکنه یا الله مالا صنوبره ګوره وجنم دی ها صنوبره وجنم دی ګوره اوري نیمه سوق دی څه شو هغه دی او والا نه میخ رانه نه چې په موبایل کې لګي دی خبرې اوري زه د لکار در کوم مالا صنوبره چې خبرې نشي کوي اوري نه خو غلې کینا کنه لری شه صنوبره لری شه د مخینه مې زه مالا ګلابیه کینه ایستا ته غلې ودرېږه ښه سوي سوداګر راغلی میخ تر کې شوې دي دې پرېږه د مال چې په کمال خورغلو زه سره خبره کوم صحیح ده میخ دې زما میخ نه دي روک شوي صحیح نه روک شوي کار دل در کوم کار دا کونه دی نو ته دله لګي دا په خبره پوهېږي مړه دا داسته شي دا بل سړی دی لګي سړیا دې خو غلې ودرېږه یو شیټ ته ودرېږه دلبریا ګلابیه ته پنځه غلې ودرېږه زه سره خبره مړه زه دغه خو نه یم کنه یاره ته څه په ګډو واډو سره مړه په ارغن وړي دی یاره تاسو لیوانې دي تا میخ کومه سیدا توره د سپینا زه ته لکار در کوم دا پټي ځای مړه خو ته نه پوهېږي دې په راشه جی سلام علیکم څنګه چل دی ښه جوړې خیرت دی قلاري ده څه چل شوی ته ما پوهېږي هغه کونه دی هغه نه پوهېږي زه د لکار در کوم وروره ولې دا خو ډېر غټه خبره ده کنه کار کې څه کار دی منچی صاحب دې تا کار وخایا همون شکار وایا څه کار دی درې واړه د خیره کوم کار نو میخ ته دی دا مړه میخ پرېږده میخ کار نه دی دا مړه ته لګو زمونږ یو باغچه ده یو کس په کار دی هغې کې مالیتوب ده چې کوم روغ وي مزدور وغیم زی چیزو کنه دا وګوره زی چیزو دی زی ضرور یم مړه ګلابیه ګلابیه دې خو تاسو دا میخین صاحب چې دی دا دلبره چېرته بوتله یار ځان سره روان کړی و نو کار له لاړو ډوډۍ خوري کار له لاړو ها دوی پسې لاړو ته وی راوړو مړه داسې شی دی ښه شی دی راځه چې دوی پسې راځه راځه سلام علیکم هلکه ها دلته دوه نفر تېر شول یو زموږ ورور چپی غوندې و ګډ ور سر ها یو سره غټ غوندې میخین غوندې میخې ساتلې وي ها داسې یې بوتل پته لګي زه ته یې بوتل تا ته خو نه دی معلوم دوه کسان داسې روان یو غټ غوندې پهلوان غوندې یو ورسره وړوکی و یو غوا دې واړه ورکه ده بله غټه میخه دې ورکه ده
دا څه شی دی مړه دا ګناه دی ته ته مال ورک دی مال ها ما ولا پیدا زه په یوم ولاکه یو پکې سروغ شته دی مړه زه دا ته ویم کنه بد روانو روډ به تاسو ودسې روانو خخا ورشه پسې صحیح شو بس صحیح شو ګربانګه خرابه مړه ته راځه چې هغه صنوبر او ګلابي به څه کوي هلته نه ورک شوی خانجي چېرته ورک شوی پټو کې رانه ورک شوی پټو کې ورک شوی زه به ورته را پیدا کړم که نه نن راته را پیدا کا یو ګینټه کې یې یو دا رومال والا راکځه اوله راکه رومال یو ګینټه کې یو ګینټه کې به داسې ورځمه که نه دا اوس ته را پیدا کوم خصوصي را پیدا کا را پیدا کوم همدلته کښېنه دستې ته پټې ساده همدې ساعت غاړه کې وله پړې اچوم او راولم مالا ما تاله نه اچوم خرله اوله لاړو السلام علیکم وی داسې ستړی شوم چې دا خر به اوس چېرته پیدا کړو درنه صحیح ده صحیح ده هلکه جوړې خر دلته دی ها هلکه خر لکه چې شکونه هم شروع کړي ها ماشکله وی درعلم صبر وکړه زه به تا سره ګورم خان هلته ګرځي ای باندې د شپې خوب آرام کړی ته ته شکونه کې خدای دې پېښ لکه سکه یا الله توبه خدای توبه یا الله توبه خر لا دا کومه زمانه ده خرونو خبرې شروع کړي چپا سکه انته ته ول زه د تخکارم اصل اوس خان پرېږده پلک دا شی هلکه څوګي ټیکهدار یم ټیکهدار صاحب څنګه چل دی خر مې درته دا وګوره رام پیدا مې دا زما خر نه دی دا څه شی دی دا زما منچي دی ستا لیټونه کار نه کوي لیټونه مې ولې کار نه کوي لیټونه خو به ستا کار نه کوي ستا کار نه کوي دا زما منچي دی منشي دی خر والا ما ته خر به کار دی منچي نه ما خو ویلې چې پوزې اوږده غوندې ومه دا به خر وي که نه دا خر نه دی که نه یاره خیر دی ستا لیټونه کار نه کوي که نه زما موره منشي خیر دی ټیکهدار یم ټیکهدار صاحب گزاره را سره وکړه خیر دی دا ځل مې پرېږده نه نوکرۍ نه دو باسم خیر دی که گزاره هلکه منچي صاحب دې ته پرچه ورکړه دې سړي ته دې نوکرۍ نه وباسه سره راځه نه بس پرچې مرچې په تندر ولئ زه بس لاړم دنه ځه او دا کونه دی کونه څنګه چل دی ښه څه دې را پیشا کړي دي دا چې دی د وړو بورۍ مې راوړله بس هغه 2 ورځې کار مې کړی و به مې دوکاندار له ورته وړو بورۍ مې پرې راواخېسته زبردست تا سره راغستې بورۍ ته د وړو کړه مړه ته پرېږده ولې دا پوه که څه دي دغه نه مو ګېډه دې راغستې ده نه مړه تو خان سره وې که نه ها ته د مزدورۍ نه یې ګوره دې ته دا دغه پوه که دا صنوبرې پوه که 2 ورځې مزدوري هم وکړه تا نه خو اوس هم ښیمه ته خو د هېڅ هم نه یې مونږ دواړو چې دی که نه ودونه وکړو کله په خوب کې دا حقیقت دی نه مړه نو والله زه به همداسې ګرځم نو تا ته هم کوو که نه نو کومه دی ته راځه صحیح چې ځو که نه راځئ نه نو تاسو زه راوستې م ورته باران لم کېنولی یم خپله مودونه وکړه زما څه غم وکړئ که نه څه پکار دي دا دې ته اوس ته وګوره دې ته اوس کلی ورکړه څه قانون سر دی مړه دا اوس پوه که ګلابي خو ته زما څه غم وکړه که نه غم هم درله کړی دی نو کومه دی او کړی هم دی نو کومه دی چې کړی یې ولې نه ګلابیه دا چپې څه وایي دا غوږ د رابې خوا که دا وایي که نه چې مال هم واده وکړه لکه دې نار راغله وږې ډوډۍ نه ده خوړلې مړه خو دا څه په لیوانو سر دی دا چې څو پیکې 15 کاله به وتي نه نو چپې ته څه وې ته ما ته ووایه دا ستا خبره زه اورم ګوره زه ویم ځان له خو ودونه وکړه زما څه غم وکړه چینچي به ته راولي چلاوې دلته صحیح ده دې ته اوس ته کلی کونه پوه شه په خبره باندې کونه پوه شه که نه مړه ته زما خبره واوره پرېږده ګلابیه ته به پرېږده پرېږده ته غلی کښېنه کوړه مزدوري تللی و څه غنم په ځای ته څه ویمه داسې وایي ته غلی کښېنه داسې کار دی چې چپیه او ته ځان له
جنې خوښه که بس مونږ یې درته کوو بس خو روغه خبره ده که نه زه اوس ځمه پنځه شپږ جینکې به مې خوښېږي بیا مې راله کېږي مالا خو څه کوې دا پرېږده دا نه پوهېږي 1 کیلو پې راوړه چې ته وکړې دا په کړو سر دی مړه زما ځان لې خوښوبه بیا راله کوئ نو بس صحیح ده ته راځه باران دی ښه ځئ چې تورې باسه خورو چې شي خورو خورو چې شي خورو ځئ په دې خوا لاړو بلا خوا الله پاک بیا دې نه باسه لاره کې بیا موږي چاټه کوالي او ګرم نه یې که نه وړوندې وړوندې څه د لښکاري ګناه دی څوک مر جوړه ته د مر جوړه نه تاله مر جوړه نه وې مړه ګناه زه درته څه وایم او دا آرام خبرې کوه د غوږونو وزر یې ته وشلولي هو که نه غوږونو وزري ای خو پردي ته مازغه دې کار پردي دي پرېوت که نه پردي ها داسې کار دی ګلابي څه شولو څوک بې وفا دی بې وفا خو ته یې مړه چې په کومه ده خوره شي د خدای پې ورکي موږ په سوی ګناه زه په سوی او دا ته په سر ګلابي څه شو دلته دی که نه چېرته به نو کومه یې اواز کوه ته زما سره کار دی څوک بېروزګار دی ټول بېروزګار کوم یو په کار دی تاسو توره وکړه یاره ما خو 2 ورځې کار وکړو نو دا چې یو که ته خو دلته نیغ مولې چټي ناستې کله یو ځای کې کېناست تا واورېدل ګوره هغه 200 روپۍ د باندې د دې بابا دي د دې دوکاندار ته نسوارو څوک بېروزګاره دی من فسایل یو دا فساد دی ګلابیو چېرته یې ګلابیه راشه ما دا ښه په کوڼاګان راوړي کمل کوګوشتو بیا جلالیه نه رښتیا ګلابیه چېرته یې مړه راشه دا څه ګوشتو سره دې نه کېنولي کمل کوګوشتو دی ګوپي ته راشه ګلابیه مړه دا څه ګوشتو دی نه په خبره پکې ته راشه تا ته زه خبره کوم ما ته ویې څه چل دی ولې او تا له خو مړه وچاودو خو خدای که دې پوهېږي نو ته چېرته پوهېږي مړه ګران دي مړه پرېږده ګلابیه تا ما ته ویلې ځان له جینۍ خوښه که او زه بیا دې ته وکړم ما ځان له خوښه کړې ده دغلته ناسته ده ما لې وکړه ناسته ده او که نه ناسته ده که کوم ځای کې ده دغلته ما کېنولې ځئ چې ځو ما دې وکړه ځه چې لاړ شو ځئ چې ځو خبر وکړه ګلابیه څه وایې ځانې ځه دا وران ریډو دی ورکې ته ایسته ځئ دسې ځه که نه ګناه دسې ځه که نه مړه دغلته دي ښه کوم ځای کې ده دغه دي دغه دلته کښېنه اپله واوړه اپله ګلابیه کوم ده دلته دا څه ده دا دا دلته کښېنه دا دې څه وایې یاره کوم ده مړه دا څه ده مړه داسې کار دا څه شی دی دا څه په ګډو وډو سره ها دی ګلابیه دا ماله وکئ دې څه وایې دا څه دي ته خو نه پوهېږې مړه کوڼه دا کوڼا سره وخت مه ضایع کوه مړه کوڼا خو هېڅ نه پوهېږي پوهېږې که نه دا څه دي ته وایه وګوشتو دی دا بیا ما دا راته وکئ دا دي ما نه یو لک پیسې اخیستې دي د ما نه نو کوم ده دا څه ده نو دا څه شی دی دا شی دی داسې پاسته یختې دي ته دا وګوره دا مړه ته نو کوڼا نه پوهېږي په خبره باندې دا د سره پوهېږي نه زه ساره ګشته تېر شه موږ خپلې خبرې له پرېږده ته څه وایې دا دې څه وایې یا ته به یې وایه ما چې دی واده کړی دی واده بس نکاح راته وتړئ بس واده له وویوه که نه ځکه چې یو لک پیسې مې ورکړې بس دا د جینۍ ناسته ده بس واده دی که یو نکاح له خبره پاتې جینۍ کومه ده دا څه ده جینۍ دا څه ده مړه لونده ړونده دی که ړونده نه څه غواړې بس څه لګیا یاره کوڼا ته غلی شه ستا دا واده په ما پیرزو نه شي خو د مزغو سټک دی به لګیا به یې مړه دا څه ګډې وډې دا نه پوهېږي دا نه پوهېږي دا جینۍ نه ده دا څه شی دي دا وګوره بوټی دی بوټی دا څه وایي دا بوټی دی ولې څه دا دي ستاسو د لاسه 1 لک روپۍ مې د خانګل نه قرض اخیستې وه قرض به م په لاسه وایي او ځان له ودونه وکړو ول زه به داسې ګرځم دا ستا د لاسه ښه کوڼا دا ستا د لاسه اورې پرېږده دا پیسې ستا د لاسه ما نه راغلې پرېږده زه به تا سره ګورم ووې دا خو بوټی دی لرې شئ مخکې نه لرې کېږئ نڅا مې بند شوه